په پاکستان کې افغان کډوالو مسافرو او تاجرو ورونو ته ښه خبر. پاکستان سره تګ راتګ به څنګه بې ویزې شي. تازه په دې اړه پاکستاني چارواکو څه ویلي دي دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د پاکستان د سلا مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې له افغانستان سره تګ راتګ باید له ویزې پرته ترسره شي. نوموړي له امریکا غږ راډیو سره په خپله مرکه کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید په خپلو کې اړیکې لا نورې پراخې کړي. نوموړي چې د سنا مجلس غړی دی د بهرنیو چارو د کمیټې مشري هم پر غاړه لري. مشاهد حسین په خپله دغه مرکه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ باید د سوداګرۍ په برخه کې خنډونه او ستونزې له منځه ولاړې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ له ویزې پرته ترسره شي. نوموړی همداراز وایي چې افغانستان د پاکستان ورور هیواد دی او د دواړو هیوادونو اړیکې باید لا نورې هم پراخې شي. هغه همداراز د سولې په برخه کې د پاکستان په همکاري ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دی تمه لري چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي او جګړه پای ته ورسیږي. د یادولو وړ ده چې پاکستان ته د تورخم او سپین بولدک په ګډون په ټولو لارو افغانانو پرته له ویزې تګ راتګ سفر کولو او همداراز د پښتونخوا پښتنو هم افغانستان ته پرته له ویزې تګ راتګ کاوه. خو دا تیر څو کلونه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ ګران شوی دی. اوس پرته له ویزې د دواړو لورو څخه څوک سفر نشي کولی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.